طالبانو خپله پرېکړه ماته کړه. انسان نمی بهتر است. طالبانو یو ځل بیا نجونو ته اجازه ورنه کړه چې مکتبونو ته ولاړې شي. د دغه کار په اړه د خلکو تازه غبرګونونه راغلي دي. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د ټولنیوز په خپاره شوي راپور کې لیدل کیږي چې یوه نجلۍ د خپل مکتب څخه بیرته ناهیلې راګرځي او د خپلو خبرو په جریان کې په ژړا کیږي. دوی وایي چې زموږ هیله وه او ډیر خوشحاله وو چې بعد له ډیرې مودې مکتبونه بیرته پیلیږي. خو طالبانو تازه خپل امر خپور کړی دی چې ویلي دي د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې نشي کولی چې مکتبونو ته ولاړې شي. د دوی په وینا دوی به تر امر ساري پورې منتظر وي. خلکو بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ډیری افغانانو دغه کار ته په کلکه غندنه کړې ده. د افغانستان نن نوی تعلیمي کال پیل سره د طالبانو حکومت یو ځل بیا د نجونو ښوونځي پرانیستل، خو دغه پرانیستل یې له ځینو شرطونو سره وځنډول. طالبانو پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستل شي، خو باختر خبري اژانس نن سهار د پوهنې وزارت د اعلامیې په اساس خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي نجونې لوستونو ته تر بلې پرېکړې پورې ځنډېدلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې به تر بل حکم پورې تړلي وي. خبر زیاتوي چې هر کله د نجونو لپاره له شریعت او افغاني دود سره سم جامې طرحه شي، طالبانو د مشرانو حکم وکړي نو ښوونځیو ته به رسما خبر ورکړل شي. دوستانو تاسې د طالبانو په دغې کړنې څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو سره شریک کړئ.